کړی د ډېر فایدهمند سوال دی، انتهایی فایدهمند. وایي نن سبا یو بیه مشهوره شوې ده او خلک په دغه طریقې سره د ګاډو بیې هم کوي، نور هم کوي، نور هم کوي. نو چې دا بیه به څنګه وي؟ د هغه بیې صورت دا دی چې یو کس راغی، زما نه سامان واغستو په قرضو، بیا یې په ما راخرڅ کړو په نغدو او د هغه قرضو نه ریټ کم دی. جواب د دې مسلې دا دی چې دا کومه بیه چې دا رول ذکر کوي دې ته په عربۍ کې په شریعت کې ویل کېږي بیع العینه. العینه. او زه به دې پوه کړم داسې لکه ته زما خواله رالې او دا د سودخواره دا کار کوي، دا سودي معامله ده. دې سودخورو څه چل کړی دی؟ دوکان یې کولاو کړی دی، یو ځای یې کولاو کړی دی چې معمولي غونته کې، او په هغې کې څه سامانونه هسې ایښودي دي او په هغې باندې لس انچ دوړه پرته ده، د اوسه پورې لا چا اوچت کړي هم نه دي، خو دا د بیې سامانونه دي. نو ته اوس څه چلو کې ستا ضرورت راغی 50,000 روپو ته یا 1,00,000 روپو ته ستا ضرورت راغی، ارجنټ پکار دی، تا له څوک قرض نه درکوي، ته په ده پسې دوکان ته لاړې، په دې سودخور پسې، او هغه ته دې دا ووایې چې زما دغه پلانې، اوس د سره جیب کې ګوره 1 روپۍ هم نشته، خو دغه پلانې مشین یا لوښی یا هر شی چې پروت دی دا زما په کار دی، زه اخلم په څو دی؟ نو هغه ورته وایي چې دا په 1,50,000 روپۍ دی، دا په 1,50,000 دی. وایي صحیح شو، په 1,50,000 باندې دا زما شو، به وشو، خو 1,50,000 به زه تاله 6 میاشتې بعد درکو. صحیح ده؟ اوس دا ناشنا بیه دی چې ګوره دې کې دغه سامان خوځېدلی د ځي نه دی، نه د ملکیت ته راوړېدلی دی، صرف د خولې خبره ده چې ما په تا خرڅ کړو، هغوی ما واغستو، 6 میاشتې بعد به پیسې درکو. صحیح؟ نو بیا ورته د دوکاندار وایي چې په ما یې نه راخرڅوي، سامان ګوره خپل ځي کې پروت دی، خوځېدلی نه دی، په ما یې نه راخرڅوي. هغوی ولې نه؟ وایي په 1,00,000 کې مال راکړه. هغوی په 1,00,000 کې در کوم، خو په نغدو. وایي صحیح ده، په نغدو یې راکړه، خو په 1,00,000 روپۍ. وایي زه ستا شو په 1,00,000. دوکاندار صاحب وایي واله 1,00,000. پوه شوئ تاسو په دې مسله؟ 6 میاشتې بعد به دې څو واپس ورکوي؟ 1,50,000. څو زیاتې شوي؟ هسې په دې قصه کې دا سامان اخوا دېخوا کېږي، لکه بیانېږي چې سامان پروت دی او سامان واله سامان دا هسې بانه ده، نور د 1,00,000 روپۍ قرض اغستی دی، واپس به 1,50,000 روپۍ ورکوي. تیرور سره د دې مسلې غم دی، او ما ته ویلي زما خواله دا ملګري راغلي یو 2 هفتې مخکې، او ما ته وایي چې دا لازم ته په دې سوالاتو کې ووایې، خو بیا موقع برابر نه شوه، سوالونه نور ډېر. د هغوی سره دا غم و چې دا قصه زموږ په دې پښتنو کې مشهوره شوې ده، او خلک لګیا دي دا قسمه طریقه باندې بیې کوي، نو چې ته دې باندې خبره وکړې نو دا سودي معامله ده، سودي. جمهور العلماء پوخانی او وسنی چې څومره دي هغه ټول دې ته حرام دي. او حدیث کې د راځي، امام ابو داود راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا تبایعتم بالعینه، کله چې تاسو د عینې په دې صورت سره اغستل خرڅول شروع کړو، واخذتم اذناب البقر، او د غواګانو په لکو پورې ونښتئ، یعنې د مال غم د سره شروع شو، ورضیتم بالزرع، او دقه جیدادونو او فصلونو پورې ونښتئ، وترکتم الجهاد، او د الله په لار کې جهاد پرېښودو تاسو، سلط الله علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، الله به هم داسې ذلیله کړي د دې ځمکې په دې مخ باندې چې هېڅ قدر به ستاسو نه وي چې څو پورې تاسو د الله دې صحیح دین ته راواپس شوي نه وي.